وګوره حکیم او ډاکټري نه بس نه پته ورته ولګي چې د چپس خوړلي دي. بس دا دی ها وای ملتی کوم وای څه مسله ده تا ته؟ بیمار یم ملتی کوم. حکیم صاحب شاګرد یم د تیرو 5 کالونه تا نه علاج کوم ولا ډراپ مات درته نه کوم ته نه دنګ ملتی کوم درسه سړی خراب دی دی به کولی شي ملتی کوم. دی به اوس توله شي که دې سره توله نه شو بیا به ورته انجکشن به ورته بیا لګوم د دغه جوړو نور طبیعت هم خراب شو د ډاکټر راتلو نه مخکې ورته انجکشن وامه تاسو کې لکه طبیعت یې ډېر خراب و تن به ورته واله تند وته والا تعالی پورا ډاکټر نه زده کړي کا براله وګوري اوړه لکه ما خدار څه چلی زکړه ځان له دکان کولاو ما له خدار یو شی چل لازم ته چپ شه چپس ته خوړلې دي وګوره حکیم او ډاکټري نه بس نه پته ورته ولګي چې د چپس خوړلي دي. ځان زره دا د وایي در کومه کنه دغه مدري ټایم د 2 چمچه واچي ها صحیح ده. حکیم صاحب د نه بس دا خبرو ختمه شوې ده په اوسنۍ زمانه کې دا څنګه پته ولګېده چې د چپسونو خوړل دي. د دې هنر زده کول لپاره به ته ما سره مزید یو کا شاګردي نوره کې اله به تر چا زده کې راځه وسه حکیم صاحب خبره زما اوس را یاده شوه یو کال مخکې چې هلته کړې وه چې تا سړي له لاس ونیوه تا ته پته ولګېده چپس خوړل دي او خېټه یې خرابه شوې ده. دا خو دغه نه بس ما ونیسو لاس مې روچت کړ دا خپو کې مې چپس ګوتې پرتې وې ما ته تاسو کو ته چپس خوړل دی هغه بیا